څلور سوالونه د الله نه کوي چې الهه څه شی راکړي چې نیکه ښځه راکړي. ښځه خو د ښځې خو سوال به کوي، موږ تاسو خو دې نه وایو چې اله بس ښځه راکړي، د نیکې ښځې سوال کوي چې الهه نیکه ښځه راکړي، نیکه ښځه راکړي، خپل ښایسته تجارت راته نصیب کړي او د هغې تر څنګ الهه خپل کور راته نصیب کړي او خپل تجارت هغه یو ښایسته مرکب سوارلي موټر راته نصیب کړي. دا څلور سوالونه کوي. دغه څلور سوالونه به د الله نه کوي او څلور به نه کوي، نه به غواړي بیا به د زندګي دا زموږ استادان دغه څلور به چې په بني اسرائیلو کې چاته ورکړو هغه په بادشاهانو کې حساب شو. او دا څلور نور چې دي که نه دا د علماو د اقوالو نه ثابت دي چې دا څلور نور نه وي نو ستا زندګي به د بادشاهانو خبره پوه شوې. که د هغې نه اضافه بیا نور څوک غواړي که نه بس هغه بیا هسې سړی په ټینشن کې په مشکلاتو او خفګان کې وي، بیا به چې ویده کېږي که نه د خوب ګورۍ به چې خوب به نه درځي، د مال د حساب د لاسه ټینشن کې سوچونو کې به د پیسو د لاسه څلور شیان به نه غواړي. د هغې سوال به کوي چې الهه د دې نه وساتي او دا څلور شیان به راکړي. دا چې کوم مې ذکر کړل څلور شیان به نه غواړي، هغه کوم دي؟ اول به دا سوال کوي چې الهه ته مو د دشمنۍ نه وساتې د بل چا، چې ته اوس هر څومره ښه ښځه مو لرې کور کې، مال او دولت مو لري، تجارت ولري، خپل کور مو لري که نه او خپله سوارلي مو لري او چا سره یې دشمني وي، دا زندګي د بادشاهانو ده، دا خو د عذاب زندګي ده. نو سوال وکړي چې الهه د چا د دشمنۍ نه مو وساتې، که هغه که دوست وي که دشمن وي که دار چې دشمنۍ نه مو وساتې. دا سوال به همیشه کوي چې دا سوال دې وکړو د دې نه دا انعام در باندې الله تعالی وکړو او سوال دې قبول شو، بس زندګي د بادشاهانو ده. دا سوال او پنځم دا سوال به کوي چې الهه د دې نه مې وساتې د قرضدارۍ نه. تا دې خپل تجارت هم جوړ وي، خپله ښځه دې هم وي نیکه، خپل کور دې هم وي، سوارلي دې هم وي، دشمني دې نه وي پوه شوې، او قرضدار یې په لکونو قرض تا باندې ټینشن به در سره وي. دا زندګي د بادشاهانو نه شو، دا بس خفه به ناسې ده. شمال تاسو او دا تاسو چې زرا نو بیا خلیص ته دا تاسو درس ورته ما دې درس نه بعد راشي ښه درس خلاص چې بیا راشي. او دریم به دا سوال کوي چې الهه د دې نه مې وساتې چې دا در باندې الله تعالی انعام وکړو. یو څه شی شو؟ دشمني شوه، بل څه یو قرضداري، بل به د داسې مرض نه به پناه وغواړي چې الهه چې داسې مریضتیا په کور کې مه راپېښوي چې هغه لا علاج وي. یو خو سردرد دې ټوخی که نه دا به ختم شي، یو ورځ دو ورځې دوی به وشي. یو داسې مریض درته کور کې سملي که نه چې په کلونو کلونو نه روغېږي، که تاسو څومره مالدار یې او هغه جوړېږي نه، دې څومره ډاکټرانو ته یوسي، زندګي به دې خراب وي. سوچ به یې در سره یو داسې مریضان شته که نه اکثره لا علاج مریضان په کور کې پراته وي، تشناب ته هم نشي تللی، ته وایي تشناب ته هم وړئ، تشناب نه هم راوړئ پوه شوې، ډوډۍ به هم په خوله کې ورکوي، بس ټول تکلیف کې به ورسره اخلي، ټول کور به ورسره په پریشانۍ کې. دغه درې شیان شو. څلورم د داسې اولاد د داسې کس نه به پناه غواړي چې الهه هغه ستا دپاره سربد وي. بعضې نه اهله کسان دي که نه په کور کې چې بیرون وځي کور ته جنګونه راوړي، لوپرې لوچکې که نه خلکو خورګانو لورګانو پسې ګرځي، دا به تا لپاره سربد دی. که تا هر څومره مال او دولت ولري، څه شو، خپل کور ولري، خپله سوارلي ولري، خپله نیکه ښځه ولري، خو په کور کې در سره داسې کس و که نه او دښمني دې هم چا سره نشته، صحیح ده، دښمني دې نشته، قرضداري هم نشته، لا علاج مرض هم نشته، خو داسې کس دی چې بس د هغه نه ټوله محله په تنګ ده، بس ته وایي چې الهه دا اوس ختم کړي. دا څلور شیان به نه غواړي چې الهه دې څلور نه وساتي او دا څلور راکړي، نو بس بیا به دې زندګي د بادشاهانو وي ښه.